اتیا کموبیش کسان د دې جرګې دپاره نماینده وټاکل شول چې په هغه کې د هرې ضلع او د هر سیاسي ګوند او د مختلف پروفیشن مشران ناست وو. دا یې مستقله جرګه وبلله او د دغې جرګې د مستقل سکونت دپاره یې په دغې ځای باندې د یو داسې بلډینګ یو مرکز یو داسې د پښتنو کور جوړولو اعلان وکړ چې په هغه کې به د هرې ضلع او د هرې سیاسي پارټۍ دفتر موجود وي. دا جرګه پریکړې وکړلې، هغه پریکړې به هم ستاسو سره شریکېږي. شریکې پریکړې وې، په دا کې د ټولو شریک غږ و. که څه هم زمونږ په پریکړو باندې یو بل سره دا د کم وي دا د زیات وي، خو آخر په اتفاق سره څوک لږ چې زیات کړل هغه ورته کم شول، څوک چې کم و هغه ورته زیات شو، خو د ټول ملت اتفاق په دو څو خبرو جوړ شو. په هغه کې تر ټولو اول د امن خبره وه. محترمو جرګې پرېکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنګ نشته، خو پاکستاني فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پورې یادېږي، دې جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. کچیرې په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابوونکي قوتونه د دې خاورې نه نه ووتل، بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغې خاورې نه او د دغې وطن نه موږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي. محترمو د دې جرګې نور هم ډېر شکونه دي، خو چونکې جرګې مطالبې نه ډایرکټ پرېکړې کړې دي، د دې پرېکړې عملي کولو دپاره به د هرې ضلع او هرې پارټۍ نه 3 زره ځوانان چې ټوټل 240,000 تعداد راځي، دا به غیر مسلح او پرامن طریقه سره په خپله خاوره د مسایلو حل کوي. محترمو په دې خاوره کې څومره وسایل دي، د دې وسایلو په هکله جرګې پرېکړه وکړه چې دې 80 کسانو یو کمیټي سیټ کړې ده، هغه د ټولو ضلعو د هغه دوکۍ څنداوۍ نه راواخله د چمن نه تر کوهستان چتراله پورې د ټولو وسایلو معلومات راخلي، و ټولو سیمو ته ځي، چیکینګ کوي چې کوم وسایل د اولسونو په ګټه دي، هغه وسایل پرېږدي چې بس کاروبار دې جاري وي، خو چې کوم وسایلو باندې څوک غاصب شوی دی هغه به پیږي ځای بندوي. جرګې پرېکړه وکړه چې د دې وطن د شهیدانو دپاره
د دې وطن د نادرکه خلکو لاپته افراد دپاره او په دې خاوره باندې په ځمکه چې کومې قبضې شوي دي د هغو دپاره به په شریکه د پښتون وطن نماینده وکیلان راټولوي هم به دلته په عدالتونو کې ټول میسینګ پرسن ټول شهیدان ټولو قبضو ته به ټول ملت ته به په شریکه دا جرګه وکالت کوي او په انټرنیشنل لیول انټرنیشنل کریمینل کورټ او په UN کې به هم د خپل ملت د ورکو خلکو د شهیدانو او د قبضه ځمکو مقدمه لړاو کوي. چې بجلی د پښتون وطن پیداوار دی په قبایلي سیمو کې اعلان دا دی چې دا به مفت وي خو د مفت دا معنا نه ده چې بجلی به نه وي او په پښتونخوا په نورو سیمو کې دوی تر 80 زیاتې روپۍ په یوه یونټ اخلي. جرګې متفقه فیصله وکړه چې نن ورځې نه پس به هېڅوک په یوه یونټ باندې تر 15 روپۍ زیات بیل نه ورکوي. خو که چیرې د دغې په بدل کې د بجلۍ د بندېدلو یا د لوډشیډینګ عمل وشو جرګه به په دې خاوره باندې چې کومو نورو صوبو ته د بجلۍ تارونه ځي د هغې د پرې کولو یا د هغې څه بندوبست کولو ته تیاري کوي. جرګې پرېکړه وکړه چې په ډیورنډ لاین باندې څومره هم د تګ راتګ او د تجارت ګیټونه دي په 2010 نه اول د 1803 نه واخله تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت وو بغیر پاسپورټ ویزې هغه به بیا بحال کېږي. که چیرې دا پرېکړه عملي نه شوه نو په ډیورنډ لاین باندې چې کوم کسټم یا د پیسو چګولو کوم دفترونه دي جرګه به د هغې مخته کښېني او هغه به بندوي. جرګې پرېکړه وکړه چې د پښتنو په منځ کې کومې د قبیلو شخړې دي د یو قبیلې د بل سره یا په دې وطن باندې د فرقو په بنیاد باندې کوم جنګونه دي د هغې حل کولو دپاره جرګې خپله یوه جرګه جوړه کړله. هغه به ټولو ضلعو ته ځي خصوصي به کورم ضلع ته ځي او هلته په ټولو ضلعو کې به د جنګ بندۍ او د پرېکړې کولو فیصله کوي. ماشاءالله ماشاءالله. دا هغې فیصله وکړله چې نن ورځ نه پس وردي یا بغیر وردي یو پښتون به هېڅ چا ته یوه روپۍ بتخوري نه ورکوي او که چیرې چا ته د بتخورۍ کار کېده یا په زور یې اخیستله دا کان ملت به ټول د هغه سره ولاړ وي. وکړله چې څومره IDPs دي کډوال دي په پښتونخوا کې هغې کډوالو چې کومې قبیلې علاقې دي هغه علاقو ته اختیار ورکړه چې ته ورځ راته وټاکه او وخت وټاکه چې په دې ورځ په دې وخت د دې ځای نه کلي ته ځم جرګه او پښتانه به درته په سر وي موږ دې رسوو. پرېکړه وکړه چې په پنجاب په سیند او په فیډرل علاقو کې د پښتنو سټوډنټانو سره د مزدورانو سره یا هلته میشت پښتنو سره چې کوم امتیازي سلوک کېږي هغه دې بند کړلی شي. خو که چیرې هلته په دې بنیاد باندې د چا سره چا بد وکړل چې ته پښتون یې دا جرګه او پښتانه به هغه ته ټول ځانونه ورسوي. جرګې پرېکړه وکړه
چې د دې ملک کوم پخوانی عمراني معاهده وه. عمراني معاهده معنا آیین، هغه نور په دې وطن کې د چلېدلو نه دی. نوې عمراني معاهده دی د دې اولسونو د مشرانو په خوښه باندې جوړه شوه. جرګې دا پرېکړه وکړه چې قبایلي علاقو ته چې د کومو هېوادونو یا د کومو مرستو اعلانونه شوي وي هغه دې ترسره کړل شي. جرګې پرېکړه وکړه چې د موجوده پاکستان د آیین 244 فوج په سیاست او انتظامات کې مداخلت نشي کړلی. کوم چې دوی کړی دی د دغې آیین د آرټیکل 6 مطابق دی د هغو خلاف کاروایي وشي. د 161 سیټو آرټیکل مطابق د بجلۍ چې څومره منافع قرض پاتې ده هغه د پښتونخوا ته ډایرکټ او فوري طور باندې ورکړل شي. کې پرېکړه وکړه چې پښتانه هیڅ ملټري کوډ او هیڅ انټرمنټ سنټر نه مني، دا د فوري لرې کړل شي. جرګې پرېکړه وکړه چې د 158 مطابق په قدرتي ګیس چې څومره هامه یا د 1991 انډس واټر کارډ مطابق څومره اوبه د دغې وطن حق دی هغه دې ورکول کېږي. دغې جرګې پرېکړه وکړه چې بلاک شناختي کارت دې فوري طور باندې بحال شي. که یې نه کړل بحال بیا به دا ټول پښتون د خپل شناختي کارت مطابق نوی اعلان کوي، کېدای شي ټول یې واپس وکړه چې څومره سیاسي قیدیان دي هغه د ټول رها کړل شي. د جرګې په بنیاد باندې چې څومره نیولي شوي خلک دي هغه د علي نه واخله تر جمشیدو چې څومره هم د مختلفو ضلعو خلک دي هغه دې رها کړل شي. که جرګې پرېکړه وکړه چې دې جرګه کې د شرکت په بنیاد یا په دې جرګه کې ځای ورکولو په بنیاد یا دې جرګې ته د کومک ورکولو په بنیاد که د یو فرد خلاف هم چا کاروایي وکړله دا جرګه به بیا فورا دومره سخته فیصله کوي چې د هغې به تصور څوک نه وکړي. جرګې پرېکړه وکړه چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور دا یو ټول قانون دی چې په پښتنو نافذ دی، دا د فوري طور باندې د دغې وطن نه ختم کړلی شي. پرېکړه وکړه محترمو غلط الفاظ چا څوک کوي هم دلته یې راوایي. پرېکړه وکړه چې د پښتون وطن یو روایت داسې دی چې په هغه کې بدماشي به سړی وکړي، مړی به سړی وکړي، خو په بدل کې به دوی د هغه خور د هغه ورېره هغه په سزا کې چاته واده کړي. دې جرګې پرېکړه وکړه چې دا روایات نور ختم دی. جرګې په دې خاوره باندې چې څومره هم دا مطالبات یا یو مطالبه هم دا ده بلکې یو خاص دی، مطالبه نه ده یو خاص دی. ټول پښتانه د ورورولۍ په بنیاد کوي، د مداخلت په بنیاد یې نه کوي چې په بل وطن کې دا ښځو ته د تعلیم برخه ورکول شي. دا یو پرېکړه کړې ده چې راتلونکي اتوار ته به د دې جرګې د ټولو مطالباتو په حق کې او په دې وطن کې د جبر او ظلم پر خلاف د هرې ضلعې په صدر مقام باندې هرې ضلعې خلاف ټول کارونه پاتې په یو ځای راوځي، ټول پښتون بیلټ به په یو ځای باندې د دې سره ولاړ وي. دلته زموږ سره
دلته په دې پنډال کې زموږ سره په سټیج باندې د دې صوبې ډېر محترم وزیر اعلی الیامین خان ناست دی چې کوم شکونه او کوم آیین مطابق د دغه ملت حق جوړیږي موږ دته دا مطالبه کوو چې د خپلې اسمبلۍ نه بیل ورته پاس کړه دغې ټولو ته او پرېکړه وکړه چې د دې صوبې ګورنر چې د سیاسي ګوند دلته په دې جرګه کې شامل دی هغه د هم په دې کې چې څومره هم ایکشن کولی شي په هغه کې د صوبایي حکومت یا نور دی څه کولی شي سره حکومت وکړي دا کې چې څومره پرېکړې کړې دي په دې باندې موږ خپل منځ کې قسم سره کړی دی خو ستاسو نه هم دلته حلف اخلم چې په دې به ټول پښتانه سره ولاړ وي کومه پابندي لګېدلې ده هغه دې لرې کړله شي جرګې پرېکړه کړې ده چې کوم دلته شهیدان وشول هغې خلاف دی چیف منسټر صاحب جوډیشل کمیشن جوړ شي چې څوک ملوث دي او د چا په آرډر شوي دي هغو ټولو ته دی دا حکومت پارټۍ دلته په دې جرګه کې موجوده ده دا جرګه د سزا او د هغو سره د هغې رویې چې دوی څه کړي دي د هغې غوښتنه کوي دا د جرګې مطالبات موږ چیف منسټر ته هم دلته لیکلي ورکوو او داسې هره سیاسي پارټۍ هغو ته هم ورکوو په آخر کې ټول به حلف اخلو زه به نام اخلم تاسو خپل نامونه چې داسې نه وي چې تاسو هم یو نام اخلئ بسم الرحمن الرحیم زه منظور احمد پښتین د عبدالودود زوی په هوش او واس کې دا لوړ او قسم کوم چې د دې جرګې د هرې پرېکړې سره به او د دې جرګې د راتلونکي هر عمل سره به زه بشپړه ملګرتیا کوم په دې لار کې بس د هیڅ قسم قربانیو څخه سرغړونه نه کوم تاسو او لوی خدای زموږ په دې قسم او سوګند ګواهی ملګرو زه پوهېږم ستاسو جذبات په زیات وي خو دا یو سفر دی چې په شریکه باندې شروع شو انشاءالله انجام به یې هغه جوړېږي چې ستاسو په زړه کې دی